بلا شک الله تعالی سبحانه و تعالی انسان په ځمکه کې خپل خلیفه ګرځولی دی او د ځمکې د اعمار او ابدي قدرت یې ورکړی. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نو د استخلاف په صورت کې انسان په ځمکه کې د مالک په حیث تصرف نشي کولای، بلکې د امانت په شکل به تصرفات او استفاده د اصلي مالک د هدایاتو مطابق وي. د انسان په لاس کې امانت ځمکه او په ځمکه کې موجود شیان ټول الله تعالی جل جلاله د انسان لپاره پیدا کړي دي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، او ټول یې موزون د ضرورت په اندازه د خاصې وظیفې او خاص ځای لپاره پیدا کړي دي. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نو انسان مکلف دی چې د خپل چاپیریال ښه ساتنه او د یو امین په حیث په ځمکه کې د آبادۍ او د ځمکې موادو څخه د سالمې استفادې په برخو کې مناسب عمل وکړي، تر څو د انسانانو او نورو موجوداتو دغه مشترکه ځمکه د اوسني وخت او راتلونکي انساني نسلونو د ژوند کولو جوګه پاتې شي.